د حق لارې هر پیغام ته چې پسپکه ګوري رب ړاندې کړي اسلام ته چې پسپکه ګوري. دویم اصل دا ده چې څنګه وحدت وساتل شي په مابین د مسلمانانو. طریقه یې دا ده چې ټول مسلمانان تمسک بالکتاب و سنت، ټول مسلمانان خپل مخ ته مقطع او فیصل د خپلو اختلافاتو کتاب الله او سنت رسول وګرځي، اختلافات ختمیږي په دې باندې. دغه کار د ده دپاره کیږي چې د ټولنې ټول افراد اصلاح سي، نو یو جماعت جوړ سي. څلورم اصل دعوت د دغه جماعت ده چې نور خلک را دعوت کی د دغه اصلاح دپاره په دې جماعت کې داخل کی، او الله جل جلاله د دغه کار دپاره ترغیب هم بیان کړی ده چې دغه دعوت چې د ټولنې اصلاح ته کوي دا د فلاح او د کامیابۍ وسیله ګرځي، او د دغه دعوت پرېښول سبب د تفرق او د اختلاف کیږي. بیا ټولنه کې درد راځي، نفرت راځي، خلک پر یوه پر بله خوا سره ځي. ټولنه کې چې درد راغی کمزوري په خپله راله، بیا د اسلام ټولنه کمزورې شوه، پر کافر باندې برلاسۍ نشي پیدا کولی. بیا له دې وروسته تسوید الوجوه، هغه خلک چې تفرق ته بلنه ورکوي، هغه خلک چې مسلمانانو کې وسوسې اچوي، هغه خلک چې مسلمانانو کې زار شیندي، هغه خلکو به مخان د آخرت په ورځ ستور وي. تبییض الوجوه کم خلک چې د جماعت مکمل ارکان وي، دعوت الی الله کوي، دعوت الی الحق کوي، د دغو مخان به په آخرت سپین وي. خو کلام ته چې په سپکه ګوري د خوږې مینې خو کلام ته چې په سپکه ګوري رب ړاندې کړي اسلام ته چې په سپکه ګوري.